سلام ګران لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. افغان ځواکونو 6 پاکستاني پوځیان وژلي. باختر اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې تېره شپه خوست کې په ډیورنډ کرښه په نښتو کې 6 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. په خبر کې راغلی چې لومړی برید د پاکستاني ځواکونو له لوري شوی او افغان ځواکونو یې په ځواب کې دفاعي اقدام کړی دی. باختر خبري اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې تېره شپه شاوخوا 8 بجې پاکستاني پوځ د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ملکي وګړو پر کورونو د توپونو او درنو وسلو ډزې کړې دي. دغه برید وروسته د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوه چې څو ساعته دوام وکړ. د هېواد په سویل ختیځ کې د 203 قلو اردو چارواکو د جګړې په جریان کې ویلي و چې د پاکستاني لور یوه پوسته په نښه کړې او د یوه پاکستاني سرتیري مړی د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. افغان حکومت پاکستان ته ویلي د داعش ملاتړ مه کوئ. په اورمچي کې په روانو خبرو اترو کې افغان پلاوي له پاکستانه د داعش او مخالفو ډلو د نه ملاتړ او د سوداګریزو لارو بیا نه تړلو په برخه کې تضمین غوښتی. دغه راز پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې ټي ټي پي ترهګره ډله ومني، مرکزونه یې له منځه یوسي او د دې لپاره ثبوتونه ورکړي. د چین په منځګړیتوب په دې خبرو اترو کې پاکستان یو 15 ټکی چوکاټ وړاندې کړی چې اوربند د افغان حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات تضمین په افغانستان کې د ترهګرو د پټن ځایونو له منځه وړل او د خوندي سوداګریزو لارو د برابرولو اقدامات پکې شامل دي. افغان حکومت ته نږدې سرچینې وایي چې ښایي خبرې نهمې ورځې ته وغځېږي او دوه اړخیزو کتبي تضمینونو ورکولو ته لاره هواره شي. په کابل کې د سرچینو په وینا افغان پلاوي په دغو خبرو اترو کې له پاکستانه د دوی د مخالفانو او داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخنیوي په تړاو کتبي تضمینونه غوښتي او دغه راز ټینګار کړی چې د تورخم او نورو سوداګریزو لارو د بیا نه تړل کېدو لیکلی تضمین ورکړل شي. پاکستان د جګړې د ختمېدو لپاره امریکا او ایران ته طرحه سپارلې ده. رویټرز خبري اژانس د پاکستان د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې اسلام آباد امریکا او ایران ته داسې یوه طرحه سپارلې ده چې په پلي کولو سره به یې جګړه ختمه او د هرمز تنګی بیا پرانستل شي. د رویټرز د راپور له مخې یاده طرحه 2 پړاوه لري چې لومړی سمدستي اوربند او دویم هر اړخیز تړون دی. پاکستاني سرچینو ویلي چې د پوځ لوی درسیز عاصم منیر تېره شپه د امریکا د مرستیال ولسمشر جي ډي وونس او د ټرمپ د ځانګړي استازي سټیو ویتکاف او همداراز د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس راقشي سره په اړیکه کې وو. سرچینې ویلي چې د وړاندیز له مخې به سمدستي اوربند رامنځته او د هرمز تنګی به پرانستل شي. دوی ویلي چې له 15 تر 20 ورځو پورې به یو پراخ تړون هم ترسره شي. د سرچینو په خبره د طرحې ته به په لنډمهاله توګه د اسلام آباد تړون نوم ورکړي او مخامخ خبرې به په اسلام آباد کې ترسره شي. ایران وايي هرمز تنګی به هیڅ کله پخواني حالت ته ونه ګرځي. د تاوتریخوالي په زیاتېدو او د هرمز تنګي خلاصون لپاره تهران ته د امریکا ولسمشر ټرمپ ضرب الاجل ورکولو سره د ایران سپاه ویلي هرمز تنګی به هیڅ کله پخواني حالت ته ونه ګرځي. د ایران فارس خبري اژانس خبر ورکړی چې د سپاه سمندري ځواکونه فارس خلیج کې د نوي نظم تنظیم لپاره د خپلو چارواکو پلان لپاره چمتووالی نیسي. تر دې وړاندې ډونالډ ټرمپ په ټروث سوشل ټولنیزه شبکه یو ځل بیا ایران سره یوې هوکړې ته رسېدو لپاره د ټاکل شوي 10 ورځني ضرب الاجل د پای ته رسېدو خبره کړې او له تهرانه د هرمز تنګي د خلاصون غوښتنه کړې. د نړۍ 20% تیل د هرمز تنګي له لارې تیریږي، خو پر ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو وروسته تهران دغه تنګی د تیلو لیږدونکي بیړیو پر مخ تړلی چې ورسره په یو شمېر هیوادونو کې د تیلو بیې لوړې شوي دي. سهیل اپریدی وایي افغانستان سره د خبرو پلاوی لا د جرګې په معنا نه پوهیږي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی د پاکستان مرکزی حکومت پر هغو کسانو نیوکې کړې دي چې د پوینا پر پاکستان تبل شوي او د پښتونخوا د برخلیک پریکړه کوي. اپریدی وایي چې د له دغو پریکړو کوونکو سره په خپل لیدنو کې هغوی ته په ډاګه کړی چې افغانستان ته د جرګې لپاره لیږل شوي کسان نه یوازې د جرګې په دود نه پوهېدل بلکې حتی جرګې په معنا او ارزښت هم خبر نه و. سهیل اپریدی زیاته کړې هغه کسان چې د خیبر پښتونخوا له جغرافیې او حساسیت
واقعیتونو څخه بې برخې دي. افغانستان ته د پښتنو د راتلونکي په اړه د خبرو لپاره استول شوي دي. نوموړي ویلي ما هغوی ته وړاندیز وکړ چې یو باصلاحیته قومي جرګه دې جوړه شي چې پکې د قبایلو مشران، پارلمان غړي، سیاسي او مذهبي رهبران شامل وي او مشري زه په خپله د اعلی وزیر په توګه وکړم. د اعلی وزیر په وینا د ډاډ ورکړی و چې که دغه جرګه جوړه شي نو د افغانستان او پښتونخوا ترمنځ شته ستونزې به حل کړي. خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې موږ له خپلو مشرانو وپوښتو او بیا به ځواب درکړو. نورالله نوري وایي پاکستان دا تصور نه کاوه چې افغان ځواکونه به بریدونو ته ځواب ورکړي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر په لغمان کې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال پر افغانستان د پاکستان بریدونو او د افغان ځواکونو له لوري هغه هېواد ته ځوابي بریدونو ته په اشارې ویل چې هیڅ چا آن خپله پاکستان هم دا تصور نه کاوه چې افغان پوځ به د دوی د بریدونو ځواب ورکړي. نورالله نوري د یکشنبې په ورځ زیاته کړه که څه هم د نړۍ ټول امکانات له پاکستان سره و خو بیا هم افغان ځواکونه د دغه هیواد بریدونو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړ. یا چارواکی وایي افغان حکومت د هیواد ټولو پولو ته متوجه دي او په تیرو کلونو کې دومره چمتووالی نیولی چې د پاکستان د هر ډول تیري په صورت کې تر اسلام آباده پورې د ځواب ورکولو وړتیا لري. نوموړي تیر 20 کلن جمهوریت غلام وباله او ویل په افغانستان کې 20 کاله هر څه و خو غلامي و او پاکستان ته چا کتلی هم نشو. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري په خپلو خبرو کې دغه راز وویل افغانستان اوس د داسې امنیت درلودونکی دی چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې بیلګه نه لیدل کیږي. نوموړي د افغانانو یووالی او عقیدوي پیاوړتیا د نظام د بقا اصلي ځواک وباله او له ولس یې وغوښتل چې د پردیو تبلیغاتو ته له پاملرنې پرته واقعیتونه په سمه توګه درک کړي. په پاکستان کې له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کیږي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خلکو شورا ویلي چې په پاکستان کې افغان کډوال د غیر انساني چلند سره مخ دي او د نړیوالې ټولنې چوپتیا یې له ظلم سره سملاسي بللې ده. د دغه شورا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې افغان کډوال په پاکستان کې له خپلو بنسټیزو بشري حقونو لکه امنیت او د خوښې له حق څخه بې برخې دي او یوازې د کډوالۍ له امله له سخت او نامناسب چلند سره مخامخ کیږي. شورا زیاته کړې چې د کډوالو کورنۍ ټوټې کیږي او ماشومان په ویره او نامعلوم برخلیک کې ژوند کوي. د دوی په وینا دا وضعیت نه د بشري حقونو له اصولو سره برابر دی او نه هم د انساني ارزښتونو او دیني لارښوونو سره سمون لري. د شورا غړو خبرداری ورکړی چې که د پناه غوښتونکو د حقونو ملاتړي بنسټونه د دې بشري ناورین پر وړاندې چوپ پاتې شي نو بیا به د بشري حقونو د دفاع ادعا هیڅ مشروعیت ونه لري. د اسلامي امارت مشر د حج معلمینو او بعثه غړو ته لارښوونه کړې چې له هغو حجاجو سره چې د حج مراسمو سره بشپړه بلدتیا نه لري، ناروغان، عمر خوړلي او یا کمزوري دي، مرسته دې ورسره وکړي. د اسلامي امارت مشرتابه زیاته کړه معلمین او بعثه مسؤلین مکلف دي چې په ټولو پړاوونو کې دغو کسانو ته لارښوونه وکړي او د حج مراسمو په صحیح ادا کولو کې ورسره مرسته وکړي.